سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. الحمد لله قدسي یو سیمینار کې و در اوایل جا دارد که از نهاد کلمات دا د تا په یو دو خبرو باندې په ډېرو ښو خبرو باندې په ډېرو کمو خبرو باندې دا طالب العلم اصلاح کېدلی سي دا جوړېدلی سي بله ورځ به د تا نوم هم ورسره جوړ د تا د مکتب نوم به هم جوړ حتی مدیر صاحب د معارف به هم افتخار در باندې کوي حتی ولایت به هم په تاسو باندې افتخار کوي وایي داسې با شرفه با اخلاقه شاګردان یې درلودل چې ډېر ښه صفات پکې موجود وي نو مکتب به خود به خوده نمرې اخلي که نه اخلي مکتبو ته نمرې ورکول نو دا یو مهمه نکته ده یو مهم پوینټ ده چې استادان باید په دې کې ډېر کوشش وکوي چې خپل شاګردانو ته اسلامی تربیه ورکړي اخلاقی تربیت ورکړي دا تر ملا پورې تړلې نه ده دا هر معلم دا کولی شي هر استاد دا کولی شي نو دا یو بهترین صفت د باید موږ خپل شاګردان دې ته وهڅو او دا صفت پکې را پیدا وګرځو نو الله رب ذوالجلال دې موږ ته توفیق راکړي چې خپل شاګردانو ښه تربیه وکړو سالمه تربیه وکړو سالمه روزنه وکړو سره د درس و تدریسه چې 5 دقیقې په جمعه کې په 2 جمعو کې د هر درس وروسته 5 دقیقې 2 دقیقې نصیحت وشي ورته دا ډېره ګټه دوی ته رسوي ځکه چې الله تعالی وایي وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا.